اسلامي امارت وایي د مقاومت په نوم د باغیانو د ډلې د نیولو لپاره قاطع تصمیم نیولی ده. دغه خبره د یو خصوصي تلویزیون سره د اسلامي امارت اړوند د فرهنګي چارو فعال جواد سارګر کړې ده. هغه په دغه بحث کې وویل چې اسلامي امارت دا ځل د مقاومت د جبهې د منځه وړلو لپاره قاطع تصمیم نیولی ده. دغه باغیان به له ټولو غرونو څخه راغونډېږي او له منځه به وړل کېږي. ښاغلی جواد سارګر وایي اسلامي امارت د مقاومت د منځه وړلو دوی ځپلو لپاره قاطع تصمیم نیولی دی. عبدالقیوم ذاکر ورته مشر ټاکلی دی او مقاومتیان به د ټولو غرونه راغونډېږي. هر څوک چې مقاومت کوي هغه به وژل کېږي، نور بل ته محکمې ته سپارل کېږي. مقاومت وایي چې دا بشري ضد جنایت ده. دا تا چې مقاومت شروع کړی دا د بشري ضد جنایت دی. ته چې د نظام په خلاف ولاړې دا بشر ضد کړنې دي. ته چې د هیواد جغرافیا، کرنسي، د ملت هویت بحث ته اچوې دا د ظلم دی. هیڅ نه ملي نه بین المللي مشروعیت لري، هیڅ ملي او دیني دلایل ته نه لري چې د نظام په خلاف باندې ودرېږي. په پروني نظام کې هم ته شریک وې. د تامر الله صالح لومړی مرستیال د رئیس جمهور وه. څه دې وکړل؟ 20 کاله تا ملت ته د ملت امتحان ورکړ. د اذان نیوز قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ او د ژوند چارې به مو په ښه توګه په مخ ځي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د روانې میاشتې تر پایه به د ازبکستان هیواد ټول پورونه ادا شي او له یاد هیواد سره به د برېښنا د واردولو نوی تړون تر لاسلیک شي. په کابل کې د سوالګرو د راټولولو بهیر د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د سوالګرو د راټولولو کمیټې له لوري د 14 لمریز کال د وږي یا سنبلې تر 22 نیټې پورې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو 15914 سوالګر راټول شوي دي. د راټول شوو سوالګرو له جملې 3802 ښځینه دي چې تر ارزونې وروسته یې 1009 مستحقي او 2803 بیا حرفوي سوالګري پیژندل شوي دي. 513 نور نارینه دي چې تر ارزونې وروسته یوازې 138 مستحق ګڼل شوي دي او 380 بیا حرفوي سوالګر دي. په راټولو شویو 15914 سوالګرو کې بیا 1540 ماشومان دي چې له ډلې 163 مستحق او 223 حرفوي او 38 بې سرپرسته ماشومان دي. بې سرپرسته سوالګر ماشومان له بایومتریک وروسته د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لوري روزنتون ته داخلیږي او هلته ورته پر رعایشې سربیره د زده کړو او تعلیم زمینه هم برابریږي. مستحقو سوالګرو ته بیا د افغاني سرې میاشتې ټولنې له لوري د نغدي پیسو د ویش لړۍ هم پیل شوې چې تر دې مهاله یې سلګونه کسانو ته دغه مرستې رسیدلې دي. صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د تیر یو کال راهیسې باندې 100 بهرنیو پانګوالو ته پانګونې جوازونه ورکړل شوي دي. یاد وزارت زیاتوي چې د هیواد په اقتصادي سکتور کې د ژور مثبت بدلون په موخه هڅه کوي افغانستان کې له لویو بهرنیو شرکتونو سره تعاملات ولري. د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د یوې برخې سویس ته د انتقال لپاره د افغانستان بانک یو اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانستان بانک باید دغه پیسو ته په کامله توګه لاسرسی ولري. په یو اعلامیه کې چې د افغانستان بانک لخوا خپاره شوی راغلی، د افغانستان بانک د اسعارو زیرمې د افغانانو ملکیت د کلونو راهیسې د قانون په رڼا کې د پولي ثبات، مالی سیستم پیاوړتیا او له نړۍ سره د سوداګرۍ د اسانتیا په موخه کارول کیږي. د افغانستان بانک غواړي چې د هیواد د اسعارو پر زیرمې لګېدلې محدودیتونه په بشپړه توګه لرې کړای شي. په دې برخه کې د ټاکل شویو موخو د ترلاسه کولو لپاره له زیرمو څخه د اغېزناک استفادې هڅې پیل کړي. د افغانستان بانک په نامرتبو برخو کې د دغو زیرمو د تخصص کارونې او لیږد په هر ډول پریکړه د نه منلو وړ ده او غواړي چې په دې اړه له سره غور وشي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت لخوا افغانستان ټولو لرو پرتو ولسوالیو ته 450 مخابراتي سایټونه په پام کې نیول شوي چې په نږدې راتلونکي کې به یې عملي چارې ډېر ژر پیل شي. د لومړي ځل لپاره د پکتیا په حوزوي روغتون کې د ناروغ د سر عملیات په بریالیتوب سره ترسره شول. همدارنګه د زابل ولایتي روغتون د 180 بسترونو ته ارتقا وکړه. د صحت عامې رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي باختر اژانس ته وویل چې په نوو اضافه شوي تشکیل کې 80 بسترونه، 20 د ماشومانو وارډ او 50 بسترونه د عمومي وارډ لپاره زیات شوي دي.
د افغانستان د مرکزي بانک د زیرمې د یوې برخې انتقال د سویس بانک ته په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پر خپل ټویټر پاڼه یو اعلامیه نشر کړې ده. دغه اعلامیه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه ده پکې راغلي دي د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د متحده ایالاتو وروستۍ پریکړه چې له مخې د افغانستان د مرکزي بانک د اسعارو زیرمه یوه برخه چې 3.5 میلیارډ ډالره د سویس ته لیږدول کیږي او د افغانستان له استازو پرته په ځینو چارو کې لګول کیږي د نړیوالو اصول خلاف او د نه منلو اقدام یې بولي. اسلامي امارت د خپلو خلکو پر وړاندې د یو مسؤل حکومت په توګه د دې اقدام له میکانیزم سره خپل واضح مخالفت څرګندوي. د مرکزي بانک اسعاري زیرمه لکه د بل هر هیواد په څیر د افغانۍ د ثبات مالی سیستم د پیاوړتیا او نړۍ سره د سوداګرۍ د اسانتیا لپاره کارول کیږي. دا زیرمې په هیڅ ډول په نورو مصرفي چارو کې نشي لګول کېدلی. د افغان ولس د خوښۍ پر خلاف په نورو چارو کې د دغو زیرمو لګول د افغانستان د اقتصادي ثبات پر خلاف د امریکا منفي اقدام ګڼل کیږي. د افغانستان د اسلامي امارت په ډاګه کوي چې په متحده ایالاتو سره په خبرو کې د مرکزي بانک استقلالیت، د مسلکي وګړو شتون، د درېیمې ادارې لخوا نړیوالو ته د امنیتي تهدیدونو تمویل سره د مبارزې او د پیسو د وینځلو د مخنیوي رژیم تطبیق څارنې ته ژمنتیا ښودل شوې او دا په اثبات هم رسېدلې ده. دا چې امریکا له موږ سره په دې تړاو د مذاکراتو تر نهایي کېدو او توافق له مخه اقدام کوي، ښکاري چې اراده یې د افغانانو د اقتصادي ثبات او ښېرازۍ پر خلاف ګام دی او د افغانستان مرکزي بانک د ټولو ژمنتیاوو نړیوالو مالي قوانینو د رعایتولو سره بیا هم د افغان ولس شتمنۍ بل هیواد ته په جبر د لیږد پرېکړه شوې ده. موږ په ټولو هغو افرادو لورو غږ کوو چې داسې غیرقانوني او د افغان ولس پر خلاف ظالمانه عمل غندنه وکړي او په دې چاره کې د افغان ولس ملاتړ وکړي. موږ په دې مسله کې د داخلي هیوادونو ادارې ته د همدې اعلامیې له لارې خپل اعتراض وړاندې کوو او یا د موضوع له ډیپلوماتیکو لارو څارو. په افغانستان کې د بشري ناورین بنسټیز لامل د امریکا 20 کلنه جګړه، د امریکا تر ملاتړ لاندې تیرې ادارې 20 کلنې اداري فساد او له تحول وروسته د امریکا لخوا د افغانستان مرکزي بانک پر اسعاري زیرمو او بانکي نظام بندیزونه دي چې له ډیرو نویو راټوکېدلو اقتصادي فرصتونو څخه د پانګوالو د ګټه پورته کولو مخه نیولې. که د افغان ولس د مشروع غوښتنو پر خلاف له اسعاري زیرمو ګټه اخیستل کیږي، اسلامي امارت مکلف دی چې د هر هغه فرد، مؤسسې او شرکت چې په دې غیر قانوني چاره کې مرسته کوي د افغانستان مرکزي بانک له اسعاري زیرمو څخه د بشري مرستو په پلمه او په نورو مواردو کې ناسمه استفاده کوي، په افغانستان کې جرمانه کړي او فعالیتونه یې وربند کړي. یو ځل بیا د امریکا پر متحده ایالاتو غږ کوو چې د افغان ولس شتمني او مالی معاملاتو بندیزونه لرې کړي ترڅو افغانان وکولی شي په ازادانه بانکي معاملې وکړي او خپل ملي اقتصاد پر خپله په خپو ودروي.